ها بسم الله الرحمن الرحیم دغه لیکچر کې به اوس چې شی باندې کار وکړو په د ګوګل فارم لاره به زه کویز جوړ کوم کوېشنیر اوسه نه جوړوم یو کوچنی غوندې امتحان جوړوم تاسو ته ماته لیکچر کې ویلو که نه چې هلته هغه سیټینګ کې لیکلي چې دا کویز دی که نه نو د دې دپاره چې زه کویز واخلم نیو باندې به کلیک وکړم په نیو صحیح ده یو نوی څیز اخلم چې شی اخلم ګوګل فارم اخلم ګوګل فارم اخلم صحیح ده چې شی اخلم خو کویز جوړوم دلته که زه کلیک وکړم ما ته وایي ګوګل فارم که کویز زه یم بلینک کویز یو کویز راته راکړه چې کویز جوړ کړم صحیح ده ښه ګرانه ټایټل ورکوې که نه هماغه خبره دي که نه ټایټل ورته هم ورکوم امتحان دی که نه امتحان دی که نه دا وایي یو ټور در نه کړم چې په دې کویز دې پوه کړم اول ځل دپاره راغلی وتم نه کمپیوټر فانډامنټلز صحیح ده او دلته ورته پلیز ټیک دیس ایگزام مهرباني وکړئ دا ایگزام ورکړئ صحیح شوه نور خو پوهېږئ چې دې نه څه کېږي لومړنی کوېشن اوس دلته کوېشن دی ښه زه دلته له کلیک وکړم چې دا نوم هم چینج شو نوم چینج شو لومړنی کوېشن زه جوړوی شم زه ورته وایم که چاول به چا جوابه پوښتنه واچوه چې لږه اسانه شي صحیح شوه زه ورته وایم چې printer is ها داسې به ولیکم which of the following is an input device لاندې کوم یو input device دی صحیح ده مشکل خو به نه ترځي ګورې دا پوښتنه شوه ګوره که دې ځینه ته کلیک وکړې دې ځینې یو پوښتنه اضافه کېږي که نه که د عکس باندې کلیک وکړئ نو د دې نه بره یا لاندې به یو عکس راشي څه به شي عکس به راشي خو که ته نه وایې ته وایې چې دې پوښتنې سره دې عکس راشي دې پوښتنې سره دې عکس راشي بیا همدې پوښتنه کې به د عکس آپشن یې نه په ده به کلیک وکړئ او له دې ځینه بیا دې پوښتنې سره عکس به راشي ته کولی شې چې اپلوډ یې کړې براوز صحیح ده او دې ځینې یو عکس راوالي دا عکس به چی سره راشي د پوښتنې سره به دا عکس راشي ښه دا عکس به زه داسې لکه کوچنی کړم صحیح ده خوښه مو ده مشکل خو تر دې پورې نه ښه دا به څنګه سوالي ملټیپل چوایس به یې که نه ملټیپل چوایس کې اوس آپشن یې ورکوه که نه پوښتنه چې which of the following is input device زه به ورته ولیکم کیبورډ کیبورډ input device دی که نه دا خو input device شو دا صحیح انسر شو اوس راته او ښه دا بس اوس به داسې دغه ولیکم چې output device سپیکر مانیټر CPU څلور بس دی څلور جواب صحیح ده اوس څلور جواب دلته وشو که نه دې څلور به د یو انتخابوي دلته اوس خبره ده چې ته به دې او دا به اول زه ریکوایرډ کوم چې دا پوښتنه به حلوي ګرانه صحیح ده خوښه مو ده انسر کی به ورکوې که نه دا پوه شي که نه صحیح جواب کوم یو دی نو ته به د انسر کی باندې کلیک وکړې چې کله دې په انسر کی باندې کلیک وکړو ورته وایه دا کیبورډ نه دی دا صحیح جواب دی دا کیبورډ صحیح جواب دی او کله چې دا کار دې سړي وکړو نو دا جواب یې صحیح ورکړو څو نمرې ورکړه 5 نمرې ورکړه صحیح ده اوس صحیح شو 5 نمرې ورکړه دلته فیډبیک هم ورکولی شي فیډبیک چې انکورکټ جواب یې ورکړو څه ورته ولیکه شیم اون یو صحیح شوه چې کورکټ انسر ورکړو یو آر ا ریل کینګ صحیح شوه دا دواړه او ما ورته صحیح جواب وښودو او ورته وویل چې صحیح جواب ورکړو 5 نمرې ورکړه دا صحیح جواب دی اوس چې دا ګوګل فارم تاسو زه ریلیز کړم دا په بخښه ګوګل کویز تاسو در ولیکم ته چې ځې که د کیبورډ نه بل څیز انتخاب کړو ما ورته دې ته ویلي چې صحیح جواب څه شی دی کیبورډ ته چې د کیبورډ نه بل څه انتخاب کړې نمرې نه درکوي ته وایي شیم اون یو صحیح جواب ورته انسر کی به ورکوې که نه چې هغې سره یې چیک کړي که نه هغه ته څه پته لګي صحیح جواب کوم یو دی صحیح شوه بیا ته داسې کولی شې چې انکورکټ انسر دا انکورکټ انسر ته ورکړه که نه فیډبیک خو دې ورکړه چې شیم اون یو ته کولی شې همدارنګې دلته دا لینک ورکړې څه شي او بیا ورته ډسپلی ټکس وښیې ورته دلته کلیک وکړه او دلته په یوټیوب کې یو ځای کې داسې یو د وهلو ویډیو راوارې که نه چې شنې لښتې
دا چا ډډی کنه حضرت لینګ ورته واچي نو دا ورته چې شیمون یو د لینګ باندې ورته کلیک وکړه چې تا زموږ جایزه لرو چاته لاړ شي خپل جایزه وګورئ صحیح ده کتاب مونږ یس بالکل یو کتاب چې تا خپل ګوګل ډرایو ته خېجولې یا په انټرنیټ باندې اوریدلی دلته به لینک واچي دلته به لیکلو کې تاسو کې HTML ویل کنه ته لیکلو چې او پلیز ډاونلوډ دیس بوک یا دا کتاب وګورئ کې جواب شته نو کله چې دا غیر جواب ورکړي ته شیم اون یو دا زبر ته لینک واچوم اسه به ځان یې سیز را جوړ کوم http اندس شي لیکل کې کنه https کالن پس بزانه چې شو کوم ورته نو maherafwan.com this is شبكه ولكم www.maherafwan.com ولكم بتوري كما go and take your prize لا شيء نام دی واخله ته ته شنو لخت ویډیو بچوي صحیح ده بیا کریکټ انسر ته ته جواب صحیح کو او ته خو دا چې حقيقي کېنګي نو دا یو بل ویډیو لینک اچوي شي دلته کوي شي مستقیما یو ویډیو مو ته وخای دا سیف شو دا یو پښتنه مونږ جوړه کړو څو پښتنه جوړه کړې یو پښتنه جوړه شو امدا پښتنه چې کړه دن برابر شي نه کنه نو امدا سره تخکاری ته براشه په دن بکلیګو کې چې یو پښتنه خبره ختم شو تر دې کوم مشکل نشته ها دلته دا شفل اپشن اورډر دلته دا وځي خو خون کې ښه دا سي چې هر شاګرد ته باید پښتني شفل شي پښتني شفل شي په پښتنو کې چې کوم چا جواب دا د مرته شفل شي ځکه خلک سوي کنه په اول سوال کې دا جو صحیح ده په دویم سوال کې دا جو صحیح ده دا شفل کې ته بل پښتنه کوي شي ګره امدا پښتنه دا تاسو پر لا پسند سي پښتني جواب یې کنه راشه دا کاپی کا دا چې کاپی کو د سره د انسر کی دا ستاسو جوابونه التشامون یو ارریل کینګ د هر څه کیږي نو آسان به تشي خو زبر لکم پښتنه جوړو نو را به شم بل پښتنه بوا صحیح ده دلته پښتنه ورته لیکما پلیز define computer صحیح ده کمپیوټر تعریف کا دلته پښتنه سره کوم ده شارټ انسر مو وس ماته دا شارټ انسر ده او دې زینا ته کوي چې عکس به ما غسه اپلوډ کی هر رقم ترتیب چکی شارټ انسر کې ورته جواب لیکي دلته به انسر کې څنګه ورکې وایي دلته به انسر کې دا څه ورکې ګرانه د کمپیوټر تعریف ورته لیکي د کمپیوټر تعریف ورته لیکي مطلب ورته به څه لیکي چې computer is an electronic device which is used for calculation دا یو تعریف نه ده کنه الكلام بل انت چه ايه کریکټ انسر بل جواب راکړه کله چې هغه بل رقم تعریف لري کله چې بل نو څومره پاسبل تعریف ستاسو دی هغه بدلته کله کې د څه باندې چې کاپی پیسټ ترتیب دی ورځان چې استاد چې دغه زما د کتاب سیس برابر کې دی نو باندې نو قبل دی ورنکو کنه خدا اپشن بولېږي مارک آل اودر انسر از انکریکټ د دې نه بغیر نو ټول جوابونه غلط دي ګوره او ته بل جواب ورنکو ځکه دا خو یوازینی حالت نه دی کنه ها کریکټ انسر متدا کمپیوټر دا مرته خو بل انسر نه ورکوم نو که دغه تعریف تاسو کې صحیح ده کنه نو ته به کار کې شارټ انسر کې چې څومره پاسبل سټیټ دي کنه هغه ته تری کدا تعریف ولیکم صحیح ده کدا ولیکم صحیح ده کدا ولیکم صحیح ده ورته بیا هغه سه اډ انسر فیډبیک هغه فیډبیک دی استاد دلته د سپیلینګ غلطي بیان شي ها سپیلینګ غلطي یا سپیلینګ غلطي و به نه نسی چک وکړو صحیح شو فیډبیک ورته لیکي answer feedback you are very good link اچھا شدی چې خو دې چې ماته یو فیډبیک راکړه سره کوم چل دی صحیح غلط جواب لپاره فیډبیک را نکو مارک څو ورکما دا بلس کوم دا سوال لږ سخت دی کنه صحیح ده فیډبیک فور آل انسر دا فیډبیک ټول جوابونه لپاره ښه کریکټ انسر کوم ته وخت کنه تا به ډن کوم د دې بل لس پوینټ شي کریکټ انسر کمپیوټر دا صحیح انسر دی ښا او دا پوښتنه به هم زه ریکوایرډ کما دلته به تکوي شي ریسپانس ویلیډیشن مو لګي ښا ریسپانس ویلیډیشن ان شاء الله دلته به تاسو هم کده شلته شارټ کې مې ته ویل به ډېر بخیر غلي ریسپانس ویلیډیشن دا سی ویګانا چې زه ریسپانس ویلیډیشن دې ځکه ګوره ریسپانس ویلیډیشن باز ځینې کې ډېر ښه راځي ښه په دې راځي چې ته یو چاته وایي چې پلان کې خان ته یو کس ته چې نمبر دې راکړه چې راکړه نمبر دې راکړه نو دلته راځي ګرانه
او تور ته یوازې نمبر انتخابي شي ورته انتخابي نمبر ټیکس لینث ریګولر ایکسپریشن دا داسې وي چې دا شارټ انسر دی دې کې ته ماته هر څه لیکل شي خو ګوره په دې کې به ته یوازې اے بي سي لیکي لیټر به لیکي پښتو نشته یا به دې کې ته داسې زه ته وایم چې دلته ماته ایج ولیکه خو ایج به د 15 نه بره وي او د شپېتو نه به ټیټ وي چې اتیا کلن دغه کش زه نه منم دې ځای کې ته بیا دا ریسپانس ولیډیټ کې اکسل کې ولیډیشن ویلې که نه چې هغه ډیټا بیا دلته هغه وانه شي بیا یې نه مني نو که زه دلته ورته وایم چې دلته ماته یوازې ټیکس واچوه ټیکس چې څومره ګوره ټیکس کنټین هغه ټیکس چې هغه کې څه شی وي یا ډزن کنټین زه ورته وایم دلته باید ټیکس وي په دې ټیکس کې باید هیڅ کله ما سره څه نه وي ونوسي نمبر ونوسي تاسو چا نمبر اخلئ زه دلته باید نمبر ونوسي دلته باید هیڅ کله څوک ماته اعداد ودغه نه لیکي دا لیټرز مثال ډیفاین کمپیوټر دي کومه نمبر یې ډیفینیشن نشو بیا به ډیفینیشن نشي لیکلی اوس ته زه وایم ټیکس ولیکه ټیکس دی پکې ډزن کنټین خو چې دا سیس پکې نه وي معنا چې شی پکې نه وي تاسو لیکل شي دا لغات پکې نه دي دغه لغات هم پکې بیا به نه اخلي صحیح شو زه وایم لکه دلته پاکستان لغات دلته شي لیکلی وباره دې کې ټیکسټ زه ورته مې جواب راکوا خو پاکستان لغات باید پکې ونه کاري دلته ورته لیکم ولې چې دا ولیکي کسټم ایرر ټیکسټ به ورته څه وته وایم I hate پاک صحیح ده نو دلته ته به ویلیډیشن کوي چې ویلیډیشن څه ماته ریسپانس راکوه په دې ترتیب دینه باید زیات نوسی دا خبرې یې کوي دلته ته ماته نمبر واچوه نو ته ماته نمبر لیکي زه دا باید نمبر وسی په دې کې باید تو کې شي صفر په ځای او ولیکي ها نمبر لیکي صفر واو یا صفر په ځای او ولیکي باید دا ته وایي چې نه راځه نه اخلم دې ته به موږ شي وایي ویلیډیشن ما په ویلیډیشن وکړو ها لس نمبر یو دی ټوټل نمبر 15 دی اوس براشم ریسپانسز خلا تر اوسه نه دی راغله سیټینګز ته براشم او دا چک لګیدل میک دیس اکوز دا به کریزی کنه ریلیز مارک دې تکله خایش یو پښتون جواب ته ما immediately after each submission څنګه چې یو پښتون جواب لري کو ته مارک خای صحیح شو دا مرته خایا missed question responder can see which question were answered incorrectly څنګه چې جواب غلط کړی زه ورته ښکاری respondent can see correct answer صحیح جواب هم ورته ښکاری point values خپل ټول مارک هم کته شي او default question point value صفر د مشکل نشته بس دا خبره چې مو وکړه دغه دي کې ځکه نه غواړم چې ایمیل دی راکې صحیح ده مشکل خو باندې ترې پوري او په پبلش کوم اول به زه چک کوم چې څنګه ښکاری کمپیوټر فانډامنټل پوښتنې دي یوازې د پوښتنې مونږه سکرین صحیح ده او دا لینک به کاپی کوم او یو ځل به داسې کار وکړم کنه چې بیرته به راشم څه ته کنه پبلش شوی خو لا نه دی کنه پبلش یې کوم ودرېږه چې دا لږ انټرنیټ لږ موږ سره ښه والی وکړي صحیح ده ښه پبلش باندې به کلیک وکړم چې دا پبلش شي او دا به پبلش کوم پبلش شو بیا به پبلش باندې کلیک وکړم دا لینک به راواخلم او دا لینک به کوچنی هم کم او کاپی به کوم صحیح شو او سیف دا لینک دی اوس به لینک باندې کلیک وکړم او تاسو راشم دا پوښتنه به جواب کوم موږ ته نوم څه ونه اوس کنه چې دوم ورکا دا پوښتنه تاسو په ترتیب به برابر په طریقه خو پوه شو چې نوم د څه شي شاګرد کوم کلاس کې څه رقم چل سره دې کې سیکشن یې برابر سیکشن دې کې برابر شي سیکشن برابر کی پلیز ټیک دس ایگزام ګوره کمپیوټر فانډامنټل معنی وکړه سو اخلا ګور ته څه وای ناٹ شیر ستا جیمیل مونږ چا سره نشه کوم ما خپل ته نه ویل کېږي تاسو نو چې د جیمیل ترته نشه چې ماته سکی وای کلان دې کوم یو انپټ ډیوایس دی زورته م سی پی یو صحیح شو او بل دلته ورته لیکم کنه دا څنګه غلې زه ورته لیکم پاکستان صحیح ده څنګه چې دا کوم پاکستان حکومت سوی دا مې نه خوښېږي دا اخوا که صحیح ده ښه دا ته ورته لیکم چې computer is an electronic device which is used for calculation
سپیلنګ غلطي مې وکړه ته هم خو چې سپیلنګ غلطي ده سیده په څه به یې سبمیټ کوم دا کوګل فارم your response has been submitted you score راته وخایا وای نمبر 1 دا خو دی سی پی یو څخه کړی دی دا نه دی ګران دا غلط دی او فیډبیک راته څه راکو shame on you بل څه کمپیوټر ډیفاین وي دا فکر دشتا او بل وګوره ماته وای سی پی یو دی انتخاب کړی دی خو shame on you خو کریکټ انسر څه دی کیبورډ دی به چې مرته د کمپیوټر ډیفینیشن مو درکړی دی غلطی نیولې ده ښه سپیلنګ غلطی مې ون نیسی computer is an electronic device which is used for calculation correct answer دا correct answer دا برابر تا غلط لیکل دی feedback کې راته لیکلي you are very good دا د شارټ د پاره چې کمپیوټر ته ورکړي دا صحیح او غلط جواب د ټول د پاره ښه نمبر مې څو غستې دي total point د پنځل نسنه څو نمبر غستې 0 سپیلنګ غلطی نسی ښه تاسو د کې دا کوېشن جوړوي شي او کوېشنیر هم جوړوي شي اوس که زرا شمخه د دسه دغه چې کوم مزه نو یو کس په ریسپونسز کړي کنه ګوګل ډرایو ته راشم دا د فایل تمات نوم شي کمپیوټر فندامنټل کنه ګوره کمپیوټر فندامنټل پر ځکه کلیک وکړم ریسپونسز بیا هم پکې ایډیټ کوي شم کنه ستاسو ګوګل ډرایو د 15 جی بي نه کوېشنز راغلي دي سمری ته وګوره کوېشنز دا کوېشن یې مس کړی دا بل کوېشن یې مس کړی دا غریب سی پی یو یو نفر سې کړی 100% جواب دا صحیح روان دی دې ځکه دا غوښتل ریسپونسز هم بیا کته شي مشکل خو باندې نور ته لګ دا دغه کولې کې کنه دا تاسو ته وکړم دی باندې کلیک وکړه هډر ته رنگ ورکاو دا نو بیک گراوند یې کولې کاو عکس ورکاو دا او اخوا دي مشکل خو باندې تر دې پورې